نیت په دې جواب باندې تلفظ کول په نیت باندې دا د مخکنو علماء ټول په دې باندې دا بدعت و. صرف متأخرین هغه راوړل کې د وی چاره چونکی د وسوسې یا وداري سوچونه موچونه ډیر شوي دي کنه یو تمیز لپاره خیر دی که په دې جواب باندې سره الفاظ وي نو دا خیر دی. موږ خیر په کیسه شته خیر په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی او صحابه کرامو کې دی او دا کیس خیر شي په بدعاتو کې خیر نه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نور خبره خاطر شو په دلایل ذکر کوم بس په ساده پښتو پوي کوم په ساده پښتو باندې پوي کوم. تاسو نو تاسو کوم جواب راکوي ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مونږ کوو دای په کومه جبه کې کړی دی عربی کړی دی دا نیت په پښتو کې ویلو دا څنګه مونږ دی دا څنګه مونږ چې مونږ په عربی کې کوم او نیت ول په پښتو کې کوم او پنجابیان به ول په اردو کې کوي. دا نیت بیان نبی کړی یا به نه کړی بس لن تاسو ته کړی دی او جی کړی دی پښتو کې کړی په عربی کې کړی دی په عربی کې به کړی کنه په دې پښتو کې څنګه دی پښتو کې ولې کې آزاد کړ پته ولې چې خبره خېټه دی خاجر جی تمیز راوړ مو تمیز سوچ ته برابرۍ دغه لپاره د ابن القیم رحمه الله لنډه خبره کوي. امام القیم رحمه الله غاص الاحفان کې وایي مستقل یو باب غون قائم کړی په دې باندې شیطان خلق وي په ډیرو فتنو کې واقع کې ډیر مصیبتونو کې یو مصیبت پکې ده هغه عجیب خبره ده وایي امام ابن القیم هغه د 200 صدی عالم دی وایي شیخ الاسلام شاګرد هغه عجیب خبره ده وایي خلک وي چې منګه د عبادتونو تمیز د پاره دا نیت کو غنوي او خپل نیت حاضر وي او یو سړی په کور کې او د سکو کنه او جمعه تر روان شو راغه مسجد ترانه ته په سب کې ناشته وای بل سړی د در نیت نه خبر دی بل سړی د در نیت نه خبر دی چې دا سره پار راغلی در منظر پار راغلی زړه کنه دا او د تر ځان پته نشي سره پار راغلی د تر ځان پته نشي سره پار راغلی او بیا به کیسه وای اے په زور داویم کوي نیت میکړه زړه د اخلاص او زړه د اخلاص زړه د اخلاص به کیسه شي او زیو پښتو کې بل مثال تاسو ته مې پوي شي تاسو شکل دي نه زی کنه کومبل تا او کومبل کې تاسو سبزی اخلي په ایمانی وي د کور نه چې تاسو وزي کم نیت کوي ها نه تلفظ په کوم وي د سی وی چې نیت میکړه زړه د اخلاصا د برخانی نه روانېږم او کومبل ته به داخليږم او التبا 1 کیلو ټماټر او 1 کیلو پیاز او سبزی واخلم د سی وی کنه خو څه کوي تاسو یې ځای کنه دي پته لګي چې نیت کم زیرا اراده ته زړه اراده ته ویلې چې ستا په زړه کې حق شان روانه نو ستا په زړه کې چې د 3 رکعات مونږ راوي په زړه کې راغی دا پنځه دی کنه نیت شته خو په زړه اراده ته ویل کېنه تلفظ په نیت باندې هغه نشته ښه لہذا د دې نظارو ساتي د سعودي توپ دی او ډېر خلک کوئی نیت میکړه نیت مې وکړ نیت بکوم وغیرہ امام ته راکته شوی دی دا غینه نه وزګار شي